قدرمنو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هلکلی کوم. ټرافیک او انرژۍ د ملي اقتصاد د پرمختګ لپاره مهمې او بنسټیزې چارې دي. چین تیر کال د ټرافیک او انرژۍ په برخو کې هیڅ چارې ترسره کړي او د اوسپنیزو لارو عصري اساسي تاسیسات یې د بشپړېدو او د انرژۍ د چارو جوړښت یې د تعدیل په حال کې وو. دغسې چارې د چین د اقتصاد او ټولنې د باکیفیته پرمختګ لپاره ښه زمینه برابروي. د چین د ملي اوسپنیزو لارو د ګروپ لیمیټډ شرکت شمیرې ښیي چې د 2015 کال تر پایه دغه هیواد کې د اوسپنیزو لارو عمومي اوږدوالی 1,15,000 کیلومترو ته رسیدلی چې له دې جملې څخه د ګرانډیو اوسپنیزو لارو اوږدوالی یې 50,000 کیلومترو ته رسیدلی و. په چین کې د ګرانډیو اوسپنیزو لارو داسې شبکه آباده شوی چې په نړۍ کې په عصري کچه ډېره لویه پیمانه لري. د چین د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ د 1405 کلن پلان په موده کې په دغه هیواد کې د اوسپنیزو لارو عمومي اوږدوالی له 1,40,300 کیلومترو څخه تر 1,50,000 کیلومترو ته پورته شوی چې د زیاتوالي اندول یې 12.8 سلنه ښودل شوی دی. له دې جملې څخه د ګرانډیو اوسپنیزو لارو اوږدوالی یې له 18,900 کیلومترو څخه 50,400 کیلومترو ته پورته شوی چې د زیاتوالي اندول یې 12.8 سلنه ښودل شوی دی. دغه شرکت به د چین د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ د 15 کلن پلان په موده کې د اوسپنیزو لارو د شبکې د آبادۍ لپاره پرله پسې هلې ځلې وکړي. تر 2013 کال پورې به په دغه هیواد کې د اوسپنیزو لارو عمومي اوږدوالی 1,80,000 کیلومترو ته ورسیږي چې په دې جملې کې به یې د ګرانډیو اوسپنیزو لارو اوږدوالی 80,000 کیلومتره وي. د ګراس په اوسپنیزو لارو کې د دوو پټلیو لرونکو کرښو اندول او د برقي کېدو اندول به په جلا جلا توګه 4.8 سلنې او 8 سلنې ته ورسیږي. د سیماییزې نښلونې او پیوستون سویه به یې په ښکاره توګه لوړه شي. برسېره پر دې د چین د سازن پاور ګرید لیمیټډ کمپنۍ شمیرې ښیي چې په 2015 کال کې د دغه شرکت لخوا د چین له لویدیځې خوا څخه ختیځې خوا ته د برېښنا د برابرولو اندازه 201 میلیارډو او 600 میلیونو کیلووات ساعتو ته رسیدلی چې دغه شمیر د 2024 کال د ورته شمیر په پرتله 9.8 سلنه زیاتوالی ښیي او نوی لیکارد یې ټینګ کړی دی. په عین وخت کې د ګوانګډونګ، هنګ او ماکاو د لوی خلیج په سیمه کې د ډیجیټل اقتصاد او عصري تولید چارې د چټک پرمختګ په حال کې دي. نو برېښنا ته یې اړتیاوې هم زیاتې شوي دي. په دې مناسبت کې ګوانګډونګ ولایت په چین کې لومړی ولایت دی چې د برېښنا د بار اندازه یې له 180 میلیونو کیلوواتو څخه زیاته شوې ده. درنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.